بایزید بسطامی رحمت الله علیه د یو همسایه و غیر مسلم د غیر مسلم همسایه په کور کې به هره شپه د یو کشني ژړا وه د شیدو کشنی و همیشه ګرده شپه بې ژړل بایزید بسطامی پوښتنه وکړه چې دا کشنی د شپې ګرده شپه ولې ژاړي نو تحقیق چې وکړي په تحقیق کې ورده وویل سو چې د ده مور د نه خوراکه څخه چې نیستي ده کاختي ده دا مور یې ځان پره نه مړوي په سینه کې شیدې نسته دا کشنی له لوږې څخه ژاړي ګرده شپه غیر مسلم بایزید بسطامی په دا سهار وی دکاندار ته وویل چې دا زما همسایه غیر مسلم دی دې لره هره ورځ دونه وړه او وراسته وه پوښتنه یې وکړه چې د دوی څو وړه کېږي او دوی ته به دا وایه نه چې دا ستا همسایه پیسې راکوي دا به هم نه ورته بیان هره ورځ دونه وړه وراسته نو دا دکاندار به وړه وراسته بایزید بسطامی رحمت الله علیه به پیسې ورکولې و دا همسایه ته دا پته نه لګېده چې دا وړه څوک راستي لیکن د هغه کشني بیا به هم ژړا هغه رقم بایزید بسطامی پوښتنه وکړه چې اوس خو هغه د خوراک ضرورت یې هم پوره سو اوس دا کشنی ولې ژاړي نو بیا دا ورته وویل سو چې دا د دوی په کور کې دا چراغ نسته رڼا نه وي تیاره یي دا کشنی بیریږي له بیرې څخه بغارې وایي چې رڼا نه وي بایزید بسطامی رحمت الله علیه و دې دکاندار ته ویل چې دونه تیل هره ورځ وراسته وه چې د دوی کافي کېږي چې د دوی کفایت کوي دونه تیل هره ورځ وراسته وه لیکن هېچا ته به دا نه وایه چې دا د وړو پیسې او دا د تیلو پیسې دا ماته دا ستۍ همسایه بایزید راکوي زموږ امت د جناب محمد رسول الله امت دا رقم امت تیر سوی دی حسن بصری رحمت الله علیه یو قول دی وکانو الناس اوراکا لا شک به یو وخت و چې دا امت دا پلداره باغچه وه لا شک فيه یوه کانټه اغځی نه و پکښې داسې امت وكان الناس اوراقا لا شك به دا امت د جناب محمد رسول الله داسې وخت و چې دا پلداره باغچه وه یو اغځی هم نه و پکښې فسوار او شاک او دا وګرځېدل د هغه کانټو د اغځی ځنګل لا ورق فيهم ایوه پلداره پوده نسته کی نو نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمان قوم خصلت بیانوي چې د مسلمان قوم صفت دا دی چې دی به همدرد دی چې ته له چا سره همدردي وکې له چا سره احسان وکې نیکي وکې خیرخواهي وکې بیا دا احسان او دا همدردي مه پر جتلاوه احسان مه پر اچوه د دې عوض او بدله مه ځینې غواړه ولې تا چې له کوم چا سره احسان کړی ده همدردي دې کړې ده دا دې د الله حکم او د الله د رسول د حکم مطابق کړی ده د دې عوض او بدله له الله څخه غواړه او الله دا ستا د همدردۍ عوض خامخا تا ته درکوي ته مه جتلاوه مې بیانوه دا نیکي علما کرام د دې مثال بیانوي چې د دې مثال د دغه بلپ دی د دې بلپ روشني نه پټېږي دا چې هر څونه له تا څخه لیري که د هغه غره په سر کې دا بلپ لګېږي که څه هم دا روشني تا ته نه رارسېږي لیکن دکایي تا ته درکوي تا ته ښکاره کېږي دا نیکي له چا سره کول دا پټېږي نه دا بلپ ځان نشي پټولی
دا چې د هغه غره په سر کې لګېږي هم دا روشني یې تا ته معلومېږي. ځکه پښتانه وایي نیکي وکړه سمندر ته ورتس کړه لیکن تا لره په ښه درځي. نو نبی علیه الصلاة وسلام څخه دې صحابي پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د مسلمان قوم هغه خصلت هغه عادت هغه صفت موږ ته بیان کړه چې موږ یې په ځان کې راولو. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې مسلمان قوم مؤمن یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی، دی به د بل مؤمن همدردي او خیرخواهي به ورسره وي. دویم صفت یې دا دی د مؤمن چې دی له چا سره نیکي او احسان وکړي بیا بې جتلاویي نه باندې